السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه پوښتنه کړې وه چې په ښځه باندې مکتب ویل او طبي بخش کې زده کړه کول دا څنګه دي، او بل پوښتنه کړې وه چې دلته په دا مکتب کې ښځې وو نارینه هغه پر وټېبل سره کښېني یا معلمه هم ښځه وي. نو ما په دې مسله کې تر ډېره وخته پورې څه نه ویل، ځکه چې بعضې اړخونه مې نه وه رامعلوم، ځکه چې کتاب کې زه نه ووینم دغه یې نسم کولی چې چاته ووایم چې دا روا دي یا ناروا دي. خو د ښځو د تعلیم باره کې موږ مخکې مستقل بیان کړی و. دا چې اوس ښځې عصري علوم زده کوي، عصري شیان زده کوي، څونه ضرورت شته او نشته. یو شی ته چې ضرورت شته واقعیت فقهای کرامو هم بحث پر کړی ده چې هغه طبي بخش دی، په ډاکټري بخش کې نه د انجینرۍ نه د نورو کسبو چې هغه د ژوند او د ژوند د ترقۍ دپاره دي، هغه مطلق نه دي ورته روا. دا که هر ملک کوي که هر څوک کوي نو د شریعت خلاف کار کوي. په دې کې زموږ څه قصور نشته. شریعت چې کومه رهنمایي کړې ده باید موږ پر هغه باندې ولاړ شو، هغه مدریز وي. او که څوک سختریزي بولي نو هغه نو بیا شریعت ته دا نوم ورکوي، شریعت سختریزه دی او شریعت الله د امن دین راوستلی دی، که نارینه دی که ښځو ته دی. حتی په شریعت کې د حیواناتو ژوند ته هم کتنه سوې ده، د انسانانو ژوند ته هم کتنه سوې ده. فقهای کرام وایي که یو ښځې ته یو مرض ورسېږي نو نارینه ته نه ده روا چې دغه ځای ته وګوري، بلکې یو ښځه دې د هغه ځای علاج وکړي. هغه ښځه ته وایي که هغه علاج باندې نه پوهېدله بیا دې د ښځې څخه تعلیم حاصل کړي په هغه علاج کې، او که ښځه نه وه بیا نو دا کولی شي چې ډاکټر بلې ښځې ته دغه ځای ور وښیي چې د دې ځای اپریشن یا د دې ځای علاج دا ډول کېږي، بیا دې نو هغه ښځه ورته وګوري. که هغه هم نه سوای کېدلی بیا نو فقهای کرام وایي چې ډاکټر دې دغه ځای علاج وکړي، خو لیکن نور بدن ته دې نه ګوري، پر نور بدن دې پرده او ټوکر و کپړه واچوي، هغه مخصوص ځای علاج دې کوي، په شهوت نظر دې نه ورته ګوري. فتاوا هندیه جلد 5 صفحه 313 او دغه رنګه الاختیار جلد 4 صفحه 145 او رد المحتار جلد 5 صفحه 213. دا خو د فقهاو کرامو دغه سو. نو اوس موسوعة الفقهیه جلد 9 صفحه 78 هغه وایي چې هغه علوم غیر شرعیه چې شرعي علوم نه وي، هغه لکه طب د ښځو په حق کې، نو دا وایي ضرورت ته ودې کړي، خو لیکن په څنګه اندازه باندې دې وکړي. وایي اختلاط د ښځو د نارینه‌و دې په درس کې نه وي، پرهیز دې وکړي له ګډوالي څخه چې پر یوه ځای دي ښځه و نارینه تعلیم نه سره حاصلوي، او نه دې ښځه د نارینه‌و څنګ ته کښېني، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نارینه‌و ته هم ورځ معلومه کړې وه، ښځو ته هم ورځ معلومه کړې وه. ښځې په یوه ورځ معینه ورځ باندې ورته رالې، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم د دین ورکوي، نو ورځ به نارینه راکلي، او یا که به هم ښځې راکلي خو ښځې به هلته د مسجد په یو کونج کې ناستې وي، ډېرې مستورې به وي. او داسې اوس عصري مروج مکاتب وه او یا یونیورسټیانې دي او یا هغه په ډېر پیشني لباس کې راځي او عطرونه یې ویلي او ډېر په خوشبویي کې را روان وي او په زیب و زینت کې را روان وي. دلته معلم صاحب ورته ولاړ وي درس تدریس ورکوي، او یا نارینه‌و ته ښځه درس تدریس ورکوي. دا ټول هغه څه دي چې شریعت منع ځین کړی، او دا چې خلک یې کوي دا خو د خلکو تاوان دی، د دین تاوان نه دی. موسوعة الفقهیه جلد 9 صفحه 78 دې ته مفصل بحث کړی ده. نو محترمه په دغه قوانینو لاندې که یو ښځه طبي علم حاصل کړي څه مشکل نه لري، او پاته دا نور علوم دي چې د ژوند د ترقۍ دپاره یې کوي، دا شریعت منع کړی ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.